د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي غور ولایت د خپل سفر پر مهال په یوه ستره ولسي غونډه کې چې د یاد ولایت والی، امنیه قومندان، د استخباراتو رئیس، ولایتي مسؤلینو، علما، مخور او عامو مجاهدینو ګډون کړی شرکت وکړ. او د وینا په پیل کې وویل غور هغه تاریخي سیمه ده چې شاهان په ملک الجبال یادېږي. تاسو د همدغې سیمې بچیان یاست. ویاړ کوم چې ستاسو په وړاندې حضور لرم. تاریخ د غوریانو په ویاړونو ډک دی. نوموړي وړاندې وویل په تیر کې ملوک الطائفي سمت پرستی، قوم پرستی او لسان پرستی حاکمه وه، خو اوس لله الحمد یو نظام، یو یې امیر او د یو بیرغ تر چتر لاندې ژوند کوو. سرحدونو خپلواک، تر لاس لاندې یو خپل دي. شیخ محمد خالد الحنفي د ښځو د حقوقو په اړه زیاته کړه اسلامي امارت د ښځو حقوقو ته په هغه توګه ژمن دی چې زموږ ملت یې غواړي او مسؤلین یې د خپل فامیل ښځینه ته غواړي. خو د ښځو د حقوقو دعواداران د ښځو بې حجابي ته هڅول او د اسلام دین څخه لرې حقوق ورکول غواړي. هغه وخت د بشر حقوق چیرته و چې په ښځو، ماشومان او نجونو بمبارونه کېدل او خپلوان یې په وړاندې ورته وژل کېدل، او اوس یې بیا حقه حقوق ورکول د دوی د حقوقو تر پښو لاندې کول بولي. سرپرست وزیر د امارت له ادرسه د خلکو د حقوق تلفي او زورونې په اړه وویل د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت په چوکاټ کې د سمې شکایت برخې ته له مسؤلینو شکایت کولی شي. که څوک د مجرم د خلاصون سفارش کوي هغه هم باید ونیول شي تر څو ټولنه مو له زورواکي او حقوق تلفي څخه خلاصه شي. شیخ محمد خالد الحنفي ناستو مسؤلینو ته په اشارې وویل د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري مسؤلینو ته سپارښتنه ده چې له تحایف او هدایه او اخیستلو څخه ډډه وکړي او که بالفرض تحایف مو واخیستل باید بیت المال ته حواله شي. خپل منځي هماهنګي باید شتون ولري، د خلکو ستونزې واوریدل شي او د حل لپاره یې مشرتابه سره شریک شي. هغه راغلی ازادي او فرصت وباله او زیاته یې کړه ازادي یو ستر نعمت دی، ځکه خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د همدغه لپاره راغلی و چې بنده د بنده له بندګي څخه آزاد کړي او د یا خدای جل جلاله بندګي ته یې راوبولي. د اوسنۍ ازادي باید شکر وباسو او شکر یې هغه وخت ادا کیږي چې اسلامي احکام تطبیق شي.